بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو. نن مهم ټاپک باندې به خبره کوو. یو خو عرب امارات یعنی UAE صدر پاکستان ته راتګ او دغه کې خطې باندې هم خبره کیږي چې هغه کې به افغانستان په ټاپ یو خطې کې د وخت کې ټول نه ټاپ افغانستان دی. تاجکستان سره هم یو شخړه روانه ده. تاجکستان سره څه مسله ده او سره په دغه کې به ترخم بورډر باندې هم څه اپډیټس دي چې هغه به هم در کومه چې په هغه باندې هم ډېر اهم خبرې شوي دي دغه حوالې سره. نور خو اندروني وړې کوم سټوډیانې دي خبرې دي وړې خو نه دي هم غټې دي په هغه باندې هم تاسو سره به راځم او سره دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف باندې به هم خبره کوو چې اکثر په دو الزام لګي چې کله پاکستان کې غټ ایونټ وي نو هغه به احتجاج طرف ته ځي. دې وخت کې سهیل افریدي یو طرف ته چې کوم د عرب امارات صدر پړومبي ځل سرکري دورې باندې دی هغه احتجاج روان کړی دی لاهور ته ځي. دا ټول صورتحال باندې تاسو سره مخامخ راځم. تاسو ویډیو اخیره پرې وګورئ او اکثر ملګرو ته دا ټول یوټیوبر د عادت وي چې سبسکرایب کوي لایک کوي او نو سره شیر کوي. ډېر ملګري ګوري خو بیا هغه ستاسو خوښه ده خو بهرحال ستاسو سپورټ موږ ته په دا کې ډېر ضروري وي. اول به خبره کوو لږ سهیل افریدي باندې چې سهیل افریدي دې وخت کې لاهور ته نږدې ده او لوی اجتماع سره روان ده. لاهور کې څه کول غواړي هلته کې هغې خپل یو څه معاملات طی کوي یا څه کوي خو موږ به خبره په دې باندې کوو چې پاکستان تحریک انصاف باندې اکثر دا بلیم لګي چې دا د پاکستان خلاف دي ملک خلاف دي. ولې چې کلم پاکستان کې کله هم غټ ایونټ کیږي نو دو احتجاجونو یا دو سلسله روانه وي. لکه ډېر مثالونه دي که هغه موږ د چین دوره واخلو که هغه موږ نورې دورې واخلو دغه شانتې مختلف ایونټس چې شوي دي نو دغه شانتې احتجاج کال شوي وي. اوس دې وخت کې چې کوم عرب امارات صدر دی غټ وفد سره راغلی دی او په موغه ټایم باندې سهیل افریدي غټې قافلې سره لاهور ته روان دي چې په دې باندې ډېر زیات تنقید هم کیږي چې دا ورسته کولی هم شوه لیټ کولی هم شوه یا نور حدوحال. خو دغه شانتې صورتحال تحریک انصاف ته جوړ دی چې هغه اکثر د پاره خپل ځان به نشي ډیفینډ کولی. دا شانتې معاملات ترې نه کیږي چې دا قصدن کوي یا سوچ نه کیږي خو مشکل کې ګیري. بل طرف ته پاکستان کې تاسو ګورئ چې دی وخت کې کا وزیرستان وګورئ اور لمبو کې پټ په خپل منځ کې جګونه روان دي یو عجیبه غونې صورتحال جوړ دی. 13 کې اپریشن حوالې سره نقل مکانی باندې تاسو ګورئ چې ډېر صورتحال خراب دی او ورسره چې کوم تحریک انصاف یو تحریک راوچت کړی دی نو دې وجې نه هم پاکستان کې اندروني معاملاتو باندې هغه دی. بل طرف ته که موږ وګورو خطې په صورتحال باندې ټول نه ټاپ افغانستان دې وخت کې په مخې کې راځي. اوس دغه دورې کې ولې ما دا وویل چې ډېر امپورټنټ ده چې یو صدر چې کوم مفادات دي هغه خپل کوم تجارت دی یا نور مفادات دي نو هغه د خطې ټولو سره تړلي شوي وي. دې وخت کې UAE سره یو خو د ویزو متعلق هم چې کوم پاکستانیانو باندې هغه ویزو پرابلم یا سختواله دی هغه کې هم د خبره کیږي ولې چې دا وزیر خارجه طرف نه مخکې هم دا خبره شوې وه. ورسره د افغانستان سره چې کوم معاملات دي دې کولو کې د UAE هم کردار ادا کول غواړي او ولې چې دینه مخکې قطر او نور ملکونو مو کا خو UAE ډېر امپورټنټ دی چې دی حوالې سره خطې کې امن او حال سره مخکې خبره بوزي طالبانو سره او پاکستان هم اوس غواړي ولې چې ترخم باندې ورته ډېر زیات مزاحمت او ډېر زیات نقصان مخې ته راغلل. نتیجه یې زیرو ده لکه څنګه د امریکا پالیسي موږ ویو چې 20 کاله 13 کا اربونو ډالرې ولګول نتیجه یې زیرو وته همدغه شانتې پاکستان هم اوس ورته ښکاري چې نتیجه زیرو راوځي. نو په افغانستان کې یو خپل چې کوم عملیات دي یا غدي هغه په خپل ځای روان دي خو دا کوم TTP معامله ده چې دا یو طرف ته سرته ورسوي او دغه افغانستان سره معامله سمه کړي. خو دغه کې که تاسو ته ما ویلي تورخم په حوالې سره هم یو خبره شوې وه چې هغه باندې پاون بیګا شپې هم یو غونډه وه چې تورخم په حوالې سره ډېر زیات پرابلم د چمن او تورخم په حوالې سره ورته مخې ته راغلي دي چې اوس نړیوالې ادارې هم په دې باندې اواز اوچتوي چې کله عالمي دنیا کې د تجارت او د حوالې سره معیشت حوالې سره خبره اوچت کیږي او پاکستان یو داسې هغه بندوي چې هغه باندې د تجارت اربونو یو طبقه یعنی یو پښتون طبقه موږ ورته وایو چې هغه سفر کیږي.
اوس د په حواله سره یقینا چې سنجیدګي سره غور هم روان دي او دغه په حواله سره به تاسو زر واوري چې دغه ترخم او د چمن بورډر په حواله سره به د تجارت وضع چې کومه ده کلاو کړی شي. بل طرف ته پاکستان باندې پریشر هم په دې وجه سره زیاتیږي چې افغانستان تجارت لارې نور کلاو کې ځان ته خو د پاکستان تجارانو بس کېږي د پښتنو په دې باندې اربونو ډالر اربونو روپو چې کم نقصان وشو یا کېږي لګیا دا یا چې کم دی بالکل فاقو ته بالکل مجبور شوي دی لوګو ته مجبور شوي چې ځنې هغه د ډیمار خلکو او ډېر زیات مجبور دي چې هغه باندې هغه روزګار روانو. اوس په دې حواله سره ډېر ټوس اقدامات روان دي او دغه به تاسو دغه هفته کې وګورئ چې دغه ترخم او د چمن په حواله سره خو به لازمي خبره کېږي. مخکې چې کوم طالبانو سره یو خبره داسې نیولې شوې ده چې هغه طالبانو یو هغه نیولې دی او پاکستان بل طرف ته نیولې دی. په دې کې افغانستان کې هم څه ډله پاکستان سره اتفاق لري او څه ډله نه لري خو دغه اوورال سچویشن باندې یقینا چې افغانستان ته دی وخت کې تاجکستان طرف نه هم یو پرابلم جوړ دی. دلته کې نړیوالي چې کوم گیم چینج دی هغه کې هم افغانستان طرف ته نظر دی. نو دی وخت کې پکار دا چې افغان طالبان د یو چې سرنګي سنجیدګۍ سره هغه نور عوامل یا دغه شانتي هغه طے کړل. نو پکار دا چې د سیاسي په حواله سره د نړیوالو هغه جنسي کې رانشي یعنی هغه خرابې کې رانشي چې سبا بیا هغه شانتي ولس کې هم او دغه شانتي د نړیوالو ادارو سره هم په جنگ شي. نو افغان طالبان یقینا په دې خبره باندې ډېر فکرمند دي چې دغه معاملې نه څنګه وزو. خو بهرحال تاسو ته اوس دغه د وی دورې نه پس اوس تازه صورتحال هم پته لګي او افغانستان سره د پاکستان چینجینګ بم تاسو ګوري او سره د ترخم او د چمن بورډر معاملې چې کومه ده دغه هفته کې به ان شاء الله تاسو ته خوشخبری ملاويږي او دغه تازه ترين هم تاسو سره د شیر کما او ان شاء الله نور تفصیل به تاسو سره راتلونکي ویلا کې به شامل اومه تاغي ساده فرق اجازه خو چینل چې کوم دی لازمی سبسکرایب کړئ او لایک کمنټس لازمی راکړئ. مننه خوشاله آباد اوسئ.